السلام علیکم انا په دې لا چې راته روغ او جوړ به شپې ورځې په خوشحالۍ او کامیابۍ سره پیل کړی وي. یو ځل بیا د یوې نوې ویډیو سره درته وایم غواړم چې یوه نوې ویډیو درته جوړم. په دا ویډیو کې به زه درته وښایم چې څنګه کولی شو چې موږ په یوټیوب کې د خپله د ویډیو کوالټي یعنې ټیټه کړو چې د ډېرې MB هغه وکړو، ډېرې MB د ضایع کېدو مخه ونیسو. نو په دغه کې به تاسو څه کوئ؟ تاسو به وروشئ دلته یوټیوب ته به داخل شئ. یوټیوب نه وروسته به تاسو څه وکړئ؟ یوټیوب ته چې هر کله داخل په یوه ویډیو باندې به کلیک وکړئ چې هر کله تاسو کومه یوه ویډیو پلی کړه په هغه کې به تاسو هر کله چې دا ویډیو پلی شوه تاسو ګورئ. نه وروسته بیا تاسو څه وکړئ؟ دغه ویډیو باندې به کلیک وکړئ. هر کله چې دا ویډیو باندې کلیک وکړه دلته تاسو ته خپله وښایي درې ټکي نښان دا ویډیو چلان شوی دا وینه پس درې ټکي نښان وینئ. دا درې ټکي نښان باندې چې هر کله تاسو کلیک وکړئ د پس درې ټکي نښان ایسي زه درته وښایم. دا درې ټکي نښان باندې چې کلیک وکړئ نو دلته تاسو ته کوالټي وښایي. دا کزې کې ته راشئ کوالټي 360 خو مو کوالټي های کوالټي ته راولې دو. نو تاسو هم کولی شئ چې خپله کوالټي یا ټیټه کړئ یا لوړه کړئ چې ډېرې MB ضایع کېدو مخه ونیسئ. 340 240 او 380 او 380 او 200. نو دغه ټول هغه دی چې په دغه کې ټوله کې چې ویډیو غږوئ ټوله کې HD خلی کېږي. نو که تاسو کم غواړئ دا 340 کې عکس په لږ خچن خلی کېږي خو مګر د زیاتې MB مخه بېنیول کېږي. نو اوس تاسو ګورئ چې عکس لږ تر په څه لږ خچن خلته شو. نو 280 یا 240 ته چې واړوئ نو عکس فل HD ته شي. نو بیا په هغه صورت کې بیا تاسو عکس چې وي بیا ډېر هغه رقم د کوالټي سره خلی کېږي. نو تاسو هم کولی شئ چې په دې طریقې سره جوړ کړئ او دا رقم ته ویډیو په یوټیوب کې د ډېرو زیاتو ویډیوګانو او د زیاتو MB مخه ونیسئ. دغه یوه لنډه هم د ویډیو هیله لرم چې دا ویډیو مو خوښه شي. د پاتې نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سره سبسکرایب او لایک او څنګ کې راته کمنټ هم راته وکړئ. مننه، ښه شی به